له یوې ورځې نه مې بلې ته ماته ګوډه عربي سمېده. په 3م کال کې مې روانې خبرې کولې. موږ به د اوړي په ګرمیو کې یخو ملکونو ته تلو. کله به زبیر هم را سره نه و. د کورنۍ له نورو غړو سره به له سعودي نه بهر ملکونو ته تلو. له سعودي نه بغیر نور ډېر هیوادونه مې هم ولیدل. د زبیر کارونه ډېر زیات وو. تل به بهر ملکونو ته تلي. چېرته په 3 میاشتو کې به یو ځل زموږ کور ته راغلی. ورځ په ورځ یې مینه کمېده. داسې وخت راغلی چې په پیژه به کله راغلی. یوه ورځ راته د کور خدمتګارې په خبرو کې وویل، دوی ډېر عیاشه خلک دي، دومره زړه مه پسې تړه. شکر وباسه چې یو خو دې دا زوی سته او بل هیڅ مشکل نه لرې. هر څه دې په مخ کې پراته دي، پرېږده یې خپل ژوند کوه. په دغه ورځ خدمتګارې پوره تسلي راکړه. خو ما چې په خپل زړه کې کوم پلان جوړ کړی و، د هغې د عملي کېدو په چورت کې وم. له ځانه سره مې همدا پلان و چې کله به د دې تور مخې زبیر نه ځان خلاص کړم. د دغې پلان عملي کېدل زما لپاره ډېر ګران و. پاسپورټ مې درلودی، خو روګودر راته معلوم نه و. په همدې سوچ کې حیرانه پاتې وم. پردی وطن و، چاته مې د زړه حال هم نسو ویلی. بې شمېره پیسې را سره وې. هغه د چا خبره دومره پیسې را سره وې چې حتی د وړلو چاره یې لا ګرانه وه. زه نور د هیڅ شي په کیسه کې نه وم. یوازې مې غوښتل چې بیرته افغانستان ته په څه ترتیب سره لاړه سم. زبیر هم نور ماته نه کتل. کله به چې کور ته راغلی، یوازې د پیسو بنډل به یې راکړي. خالي دا خبره به یې کوله، څانګې خفه نه سوې. زما مصروفیت ډېر دي، نه وزګارېږم. یوازې دا خبره به یې وکړه، شیبه نیمه به یې تېره کړه او له کوره به ووتي. زه او احمد به یوازې اوسېدلو. د زبیر خویندې، ورونه او نور خپلوان به راتلل او زما به یې پوره خیال ساتي. احمد 4 کلن سوی و. د ورځې به د کوڅې د ماشومانو سره په لوبو اخته و. پښتو مې ورته یاده کړې وه. زیات وخت به یې په عربي خبرې کولې. په ترونو او نورو خپلوانو ډېر ګران و. هر چا به ورسره مینه کوله. له رنګه ډېر ښکلی هلک و. رښتیا چې په سعودي کې ډېره ګرمي ده. بې له ایر کنډیشن نه په کور کې چاره نه کېږي. سهار او مازدیګر به له سالون نه بیرون د کور باغچې ته راووتلو. خدمتګارو په ګلونه او بوټو ته اوبه ورکولې. تر ماښام تېره پورې به بیرون ناست وو. زموږ د ژوند هر څه پوره وو، خو ماته هر څه پردي وو. هره ورځ به لکه د کال را باندې تېرېده. 4م کال را نوی سو، خو زما زړه د عربو سره جوړ را نغلی. دوی عجبه خلک دي. د سپینو ماڼیو په مخ کې به یې تورې کږدۍ ودرولې. نر او ښځې به ورغلې او په خیمه کې به سم خوشحاله کښېنستې او چای به یې څښلې. د خیمې یو مخ ته 1 یا 2 اوښان تړلي وي. بزې هم ورسره وي. په نوې ښکلې بنګله کې به بزې کوټه په کوټه ګرځېدې. ما ته خو د سعودي خلک بالکل کوچیان ښکاري، ځکه چې د بزو، میږو او اوښانو سره یې علاقه ډېره وه. په عمومي ډول د سعودي خلک شتمن دي. د کار سره یې مینه او علاقه کمه ده. په فابریکو کې ورته نور خارجان کار کوي. دوی راته بېکاره او تنبل خلک ښکاره سول. دوی موسیقي ډېره خوښوي. په ودونو او نورو شادي ورځو کې نڅاګانې کوي. په خپلو کې کلکه راشه درشه لري. یو شی چې په دوی کې نسته دی، هغه غلا ده. غلا پکې بیخي نسته. عربان استراحت طلبه خلک دي. که رښتیا راباندې ووایې، په عربو کې چې تیل نه وي، سرې شیږي دي. سپی به هم پکې شپه تېره نه کړي. عربو ته خو ساني جنت دی، مګر په ما دوږخ دی. ډېر سوچونه مې وکړل. ما ویل چې کومه د تیښتې لاره پیدا کړم، خو بریالی نه سوم. یوه ورځ را سره خدمتګاره خواته کښېنسته. له ګرمۍ نه په تنګه سوې وه. سالون ته راغله. ما ویل ترورې لکه چې ډېره ستړې سوې. هغې وویل نه څانګې، ګرمي ده، نن بیخي اور تویېږي. د سالون کوټه ډېره یخه وه. ایر کنډیشن پکې چالان و. ما ورته د چای پیاله ډکه کړه. هغې هم رانه شکریا ادا کړه. د چای 2 غوټونه یې وکړل. بیا یې پیاله په میز کښېښوده او ویې ویل څانګې، دا ډېره موده کېږي پوښتنه مې درنه نه ده کړې. دلته خو خفه نه یې؟ زه چې درته ګورم له یوې ورځې نه بلې ته دې رنګ زیړېږي. کوم تکلیف خو به نه لرې؟ ما ویل نه ترورې، تکلیف نه لرم. د دې ځای هوا را باندې نه ده راغلې. ویلې هو کېدای سي.
څانګې په لومړیو ورځو کې دلته راغلې، له ښایست نه درته چا هډوکه تلی نه سول. ډېرو ښځو به رانه ستا پوښتنه کوله، ویل به یې چې دا نجلۍ د کوم وطن ده چې دومره ښکلې ده. ورو ورو دې هغه رنګ بدل کړي. اوس دې رنګ له پخوا نه ډېر توپیر لري. زه خو چې درته ګورم ته ډېر سوچ او تشویش کوې، لکه چې په مور او خپل وطن پسې خفه یې. لورې ډېر سوچ مه کوه، نوره به هم پسې خرابه سې. ما وویل ترور جانې تشویش نه کوم، خالي دومره دی چې د خپل وطن د حالاتو نه خبره نه یم. دا څو کاله تیر سول، د وطن مور او پلار له حاله نه یم خبره. په زړه مې راورېږي، نوره کورنۍ خو مې بیخي هېره سوې ده. دلته خو کوم تکلیف نه لرم، ولې کله چې مې کور کلي او کورنۍ په زړه سي زه ورېږم. دومره څوک پیدا سي چې د خپل وطن په حالاتو مې پوه کړي. په لومړي کال چې راغلم هماغه یو تن پښتون ترجمان مې لیدلی و، له هغې راهیسې مې بیا هیڅ افغان نه دی لیدلی. زړه مې ناکراره دی، ترورې کوم افغان به پیدا نه سي چې د وطن په حال مې خبره کړي. هغه لږه شېبه غلی وه، بیا یې وویل په دې ښار کې خو ډېر افغانان اوسېږي، له پخوا نه راغلي دي او دلته کار کوي. یوه ورځ به درته کوم افغان راولم. هغې چې دا خبره وکړه په زړه کې ډېره خوشحاله سوم. ما ویل کار کېږي له خیره، له دې ترور نه به کار واخلم. ورته ومې ویل ترور جانې سبا ته به له خیره ښار ته ځې او یو تن افغان چې په پښتو ژبه پوهېږي راولې. هغې وویل سمه ده بیبي، سبا ته به ښار ته ورپسې ولاړه سم. ما ویل چې راباندې پوه نه سي. ورته ومې ویل ترور جانې نوره سودا مې نسته، خو یوازې د جنګ جګړې د حالاتو نه دا ډېره موده کېږي خبره نه یم. خدمتګاره له ځایه سپکه پاڅېده، ویلې مغازه پورې کېږي، سودا پسې ځم. ما ویل ترور جانې ورځه چې ناوخته نه سي، سبا ته به ګورو. هغه په منډه ولاړه او له دروازې ووتله. دغه ورځ په ما ډېره ښه ووتله، ځکه چې له 4 کالو وروسته مې د خدمتګارې سره د تیښتې روږو درو موندې. سهار وختي مې هغه راوغوښتله، ساه نیولې په دروازه کې راننوتله. ویل لورې زه به ښار ته ولاړه سم. ما ویل هو ترورې، ته د افغانانو پوښتنه وکړه، څوک به یې پته درکړي. خو که افغانان دې پیدا نه کړل، یو پښتون به راولې چې یوازې په پښتو وپوهېږي. جیب ته مې لاس کړ، خدمتګارې ته مې ښې ډېرې پیسې ورکړې. د دواړو خواو مې د ټکسي روپۍ هم ورکړې. پیسې جیب ته کړې او په خوشحالۍ ښار ته روانه سوه. زه په کور کې سرګردانه ګرځېدم، ساعت راباندې نوتې. د هغې د بیرته راتلو شېبې مې شمارلې. وخت په وخت به مې د والي ساعت ته کتل. 3 ساعته وروسته د ماپښین 2 بجې به وې چې د کور زنګ ووهل سو. کتل مې چې په دروازه کې خدمتګاره راننوتله. یو سړی ورسره و، خړې درېشي اغوستې وه. د سالون نه مې ورته پام کاوه. نری لوړ سړی و، تور ویښتان، غټې سترګې، سپین سور سړی و. ما ته د 30 کالو ښکارېدی. د سالون دروازې ته راورسېدل. خدمتګاره رامخکې سوه، ویلې څانګې لورې موږ راغلو. ما ویل ښه ترور جانې راځئ له خیره. سالون ته راننوتل. ویلې دا د افغان مې درته راوستی، زه درنه ولاړم، ډېر کارونه لرم. زه چې د افغان خواته ورغلم ستړې مسې مې ورته وویل. په پښتو مې ورسره روغبړ وکړي. هغه کوچ کې کښېناستی، زه وړاندې یوې څوکۍ ته کښېنستم. هغه نه مې د روغ ناروغه پوښتنه وکړه. هغه ماته حیران پاتې و چې دا ښځه په دې ښکلي کور کې د عربو په جامو کې افغانه او پښتنه. ما ویل وروره بخښنه غواړم، څه شی څښې؟ هغه وویل خور جانې یوازې اوبه غواړم. اوبه مې ورته راوړې. څه شېبه وروسته خدمتګارې چای راوړې. خدمتګاره چې وتله ما ورته وویل د ډوډۍ د هم ورته ووایه. ما ورته تازه میوې پر میز کښېښودې. هغه دې خبرې ته حیران و چې نارینه هم نسته او دا ښځه پښتنه ده، دا څنګه چل دی؟ زه یې په سوچ او حالت پوهېدم. ما ورته وویل وروره میوه وخوره، دا د خپل کور دی. هغه په لیوني غږ وویل خورم یې خورې. ما وویل وروره بخښنه غواړم، نوم دې څه شي دی او د کوم ځای یې؟ هغه لایانه سترګې ښکته کړې. ویلې خورې نوم مې اختر محمد دی، د پکتیا د خوست یم.
دلته په یو شرکت کې کار کوم. دا 4 کاله کېږي چې دلته راغلی یم. سبا یې مې لیده چې دا ترور پسې راغله. ویلې ستاسې وطنداره ده، زموږ بیبي ده. د خپل وطن د معلوماتو لپاره که وخت لري د هغه کور ته راسره ولاړ سي. ما ته د کوټې ملګرو مخ راواړوه. ویلې ورسره ولاړ سه، دا دی دلته یې راوستم. دا پوښتنه یې ورسره غبرګه وکړه. خورې ته خو پښتو وایې. ما وویل وروره زما نوم څانګه دی، د افغانستان د مشرقي یم. دا 4م کال دی چې دلته راغلی یم. ما چې هغه سره خبرې کولې هغه بلې خواته کتل، مخامخ یې ما ته نه کتل. زه پوه سوم چې ښه حیاناک سړی دی. ما ویل وروره لومړی خپل ځان او د خپل ژوند حال احوال راته ووایه، وروسته به بیا زه درته نورې خبرې وکړم. هغه د سالون کونج ته چې هلته تلویزیون ایښی و ورکتل. ځان یې په کوچ کې برابر کړ. په خپلو خبرو یې داسې پیل وکړ. خورې زه د پکتیا د خوست یم. کله چې مې 12م ټولګی خلاص کی یو خپلوان راته وویل چې روسیې ته به دې ولېږم. د لوړ تحصیلاتو لپاره ما خو ورسره سر خوځولی و، مګر پلار مې مجاهد و. هغه راسره قبوله نه کړه. ویلې کوزده مې درته کړې ده، د هغې ولور پوره کول غواړي. پوره 4 لکه افغانۍ یې راباندې ایښې وې. د دغو پیسو پیدا کول په وطن کې ګران کار دی. زه مجبوره سوم د کلي د نورو انډیوالانو سره سعودي ته راغلم. دا 4 کاله کېږي چې دلته کار کوم. زما سره د هغه ښځې د ولور تلوسه وه. دستې مې ترې وپوښتل وروره 4 کاله خو ډېر عمر دی، څنګه د ولور پیسې خو به دې اوس پوره کړي وي؟ هغه وخندل. سپین غاښونه یې په تورو بریتو کې ښکاره سول. ویلې خورې تر اوسه مې لا نه دي پوره کړي. دلته خو د کار او تنخوا پخوانۍ مزه تللې ده. تر اوسه مې لا نیمې هم نه دي تیاري کړي. وطن رانه پاتې دی. دلته د سعودي ګرمي ډېر په تنګ کړي یو. هغه د ښي لاس ورغوي د چپ لاس په ورغوي کېکاږه. ویلې خورې وطن ته هم اوس نه سوتلی. ما ترې د خولې خبره ونیوله. ما ویل اختر محمده وروره رښتیا په وطن کې څه حال دی؟ دا 4 کاله کېږي چې له افغانستانه راغلی یم. بیا نه یمه خبره سوې چې هلته به څه حال وي. ما خو دا ښځه هم د دې لپاره نن در ولېږله. ما ویل چې که کوم څوک پیدا سي چې د خپل وطن لا حواله مې خبره کړي. ته چې ورسره راغلې ښه وسو، سره ومو پېژندل. د افغانستان خبرې به راته وکړې. زه به هم درته د خپل ژوند کیسه وکړم. هغه په دې خبره د لومړي ځل لپاره ما ته مخامخ را پام کړي. ویلې خورې زه تعجب کوم چې دلته د یوې پښتنې سره وینم. زه ډېر خوشحاله سوم. ما ورته د چای پیاله ډکه کړه. هغه رانه مننه وکړه او خپلو خبرو ته یې داسې دوام ورکړ. خورې موږ خو BBC هره ورځ اورو، لیکونه هم راته راځي. په افغانستان کې د رباني حکومت دی، خو واک اختیار ټول د احمد شاه مسعود سره دی. بیخي 2مه سکاوي یې جوړه کړې ده. توپک واقع ده. د هیواد هر څه لوټ سول. د خلکو په ناموس او حیا تجاوز کیږي. په ملک کې هیڅ ابرو پاتې نه سوه. مرګ ژوبله دومره زیاته سوې ده چې ډله ییز مرګونه کیږي. ښځې او ماشومان پکې بې ګناه وژل کیږي. ښه دی چې ترې خبره نه یې. په وطن کې سور اور بل دی. پاکستان او ایران پکې ښکاره لاسوهنه کوي. بهرني ډېر ملکونه د افغانستان په جګړه کې لاس لري. د پردیو په لمسون افغانانو ځانونه تباه کړل. ملک یې په کنډواله بدل کړي. له یوې ورځې نه بلې ته د جنګ اور تاسه کیږي. ټول افغانانو یو په بل پسې راخیستې ده. د روسانو په وخت کې خو بې له هغې خلک تباه سوي وو. مجاهدین چې په واک سوي دي مرګ لا څه کوي چې د وطن هر څه یې پاکستان ته په تاله وتلل. د کابل ښار یې ټول وران کړی دی. پلونه، ښارونه، ښوونځي او هر څه یې له منځه وړي دي. په خپلو کې یې سره وخوړل. زه خو په رښتیا سره د وطن د حالاتو نه خبره نه وم. د هغه خبرو ته مې غوږ نیولی و او حیرانه پاتې وم. هغه د ښارونو، پلونو او کلیو د ورانولو خبرې وکړې. د کابل د ړنګېدو او جنګونو په باب یې د بیلو بیلو تنظیم واقعي نه خبرې وکړې. ما ورته غوږ نیولی و. هغه سره رښتیا هم د افغانستان په باب ډېر معلومات وو.
په ارامه او پسته ژبه راته لګیا و. ډېر معلومات یې راته راکړل. زوی مې احمد له بیرونه راننوتي. وروسته ورپسې خدمتګاره راغله. ویل یې بیبي ډوډۍ تیاره ده. ما ورته وویل زه درته بیا خبر درکوم. اوس د دې ورور سره د وطن په باب خبرې کوم. هغه بیرته ولاړه. د اختر محمد خبرې مې ونیوې، خو هغه رانه د احمد پوښتنه وکړه. ما ویل دا مې زوی دی، همدا یو زوی لرم. احمد د خپلې کوټې په دروازه کې ننوتې. د لوبو په سامانو یې ځان بوخت کړ. اختر محمد رانه پوښتنه وکړه خورې ته دلته څنګه او چا راوستې؟ قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر یوې بلې او دردېدلې برخې د الله په امان.